الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو مسله ده د ایمان سره اړه لري چې په دې باندې د عام مؤمنانو د پاره ضروری ده چې د ایمان دعوی وي، باید د ایمان ارکان هم معلوم وي. نو دا یو خبره چې دی باید په یاد کې زده دي چې سم دم په حساب چې څوک پښتنه ځنیو چې ته مؤمن یې ادی به وایي هو، نو څنګه مؤمن یې پرچې ایمان لري؟ دی به ورته وایي چې زه پر دا شپږ ارکان دي د ایمان دغه بدیات چې پر دغه ایمان لرم. یو ایمان پر الله جل جلاله دی، بل ایمان پر ملائکه او د الله د الله ملائکه به مني، بل به پر کتابو د الله ایمان لري چې الله د اسمان نازل کړي دي هغه کتابونه، او څلرم پر رسولانو د الله دي چې الله تعالی څونه رسولان ذکر لري چې ټول حق دي رښتیاګوي دي، او پنځم پر ورځ باندې د آخرت په ایمان لري چې د آخرت ورځ راتلونکې ده دغه جهان پانی کیږي، او شپږم چې دی پر اندازه باندې د خیر او د شر پر دغه به ایمان لري چې د خیر او د شر اندازه الله تعالی په ازل کې لا ټاکلې ده. دغه اول پنځه چې دا په دغه آیات کې راغلي دي په سورۃ النساء کې 114 نمبر آیات دی. الله عز وجل فرمایي آیات خوږ دي زیاده پای وایم ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. چې هر څوک چې کافر سي په الله نه مني، د وجود یې منکر سي یا د توحید منکر سي، او ملائکه د الله نه مني چې دا نوراني مخلوقات نه نر دي نه ښځې دي، د دې انکار کوي ګر سره وایي نسته یا د الله لونی بولي، نعوذ بالله له مشرکانو چې ویل، او د کتابو څخه منکر سي چې الله تعالی کتابونه نه دي را نازل کړي او یا وایي را نازل کړي دي غلطي پکښې وي، نعوذ بالله. دا څلرم پر رسولانو چې څونه رسولان چې الله مځکې ته رالیږلي دي د خلکو د هدایت لپاره، دا حق دا یې څلور والیوم الاخر او د ورځې څخه د آخرت چې د دغو پنځو شیانو څخه منکر سي فقد ضل ضلالا بعیدا. الله وایي دا ډېر په لرې ګمراهي سره ګمراه سو. نو په دغه آیات کریمه کې د ایمان 15 رکنه ذکر سول. په یو بل آیات کریمه کې چې په سورۃ قمر کې 40 نمبر آیات دی ان كل شيء خلقناه بقدر. الله وایي هر شی چې دی معنا که خیر دی که شر دی موږ هغه خلقایلی دی په خپل قدر او اندازه سره چې په ازل کې مرته ټاکلی دی. په بل آیات کې وایي هغه بیا په سورۃ فرقان کې دی 2 نمبر آیات دی وخلق كل شيء فقدره. الله هر شی که شر دی که خیر دی هغه الله پاک خلقایلی دی او اندازه کړی دی. نو ګوره دا شپږ خبرې چې پر دغه شپږو به د سړي ایمان وي نو دی باره مؤمن دی. که په دغو شپږو شیانو کې پر پنځو ایمان وي پر یوه ایمان نه نو دا ایمان نه بلل کېږي، دا سړی مؤمن نه بلل کېږي. نن زموږ عام ولس اکثره په دغه افت اخته دي، وایي شکر خدای منم رسول منم، خو د قرآن کریم احکام چې دي نیمه یې نه مني، نو دا باره مؤمن نه بلل کېږي. او کتب چې ذکر کوي په کتبو کې چې دی ټول کتابونه رااله ټوله به مني چې د الله د طرفه نازل سوي دي، او قرآن کریم به داسې مني چې هم به ایمان پرلی ده او هم به اوس د لایحه عمل دپاره چې عمل په دغه کېږي. نور آسماني کتابونه لکه تورات و انجیل و زبور یا هغه صحیفې هغه خو مني چې د الله د طرفه څخه وي، مګر د عمل دپاره اوس جواز نه لري چې عمل په وکړه سي. نو زما د خبرې مطلب دا سو چې دغه د ایمان شپږ رکنه دي، دغه به هر مؤمن زده کوي چې زما پر دغو ایمان دی. او دغه تفصیل چې دی په یو حدیث کې چې هغه ته حدیث د جبرائیل وایي په مشکات شریف کې چې دی په کتاب الایمان کې اول حدیث دغه دی، یعنی د مشکات په 11 مخ کې اول حدیث دغه دی چې د کتاب الایمان شروع کیږي، مشهوره په حدیث د جبرائیل دی، په هغه کې هم د ایمان دغه ارکان ذکر شوي. دلته به یو سوال ورېږي هغه دا دی چې جنت دوزخ ټولو ترازو او د عمل نامې دا کومه دي چې پکښې کې راغله، نو پر هغه خو ایمان فرض دی. هغه ټول په د اول یوم الاخر کې درج دي، نو هغه ټول په یوم الاخر کې چې ورځ د آخرت راله خو دغه کارونه پکښې کېږي. نو جنت و دوزخ و پل صراط و طول و ترازو و حساب و کتاب دا ګرد په اول یوم الاخر کې درج دي. نو دا شپږ رکنه به هر مؤمن دغسې په یادوي چې ایمان څه ته وایي. ایمان د دغو شپږو خبرو په زړه سره منل او بیا په خوله باندې د هغه اقرار کول، دغه به دی خامخا کوي.
دغه ایمان چې د ده یوه ذره کمه سي، معنا دغه شیانو کې د یو شی نه مني، یا ملایکې نه مني نور ګرده مني، یا په رسولانو کې یو رسول نه مني نور شیان مني، یا ورځ د آخرت نه مني دا نور شیان مني، دې ته مؤمن نه ویل کېږي. دا کافر د ایمان د دغسې مجموعه شیانو جز دی. دا یوه فرضي دي. که د مثال په طور یو سړی ساعت لري، دا په لاس چې ټیم په معلوموي، د دې څه چې یوه فرضه وکړي خو بیا نه چلیږي، نو برای ساعت نه بولي. یا موټر دی، موټر د پوره نظام نوم دی چې دی خلک وړلی سي، د ده څه کار اخیستلی سي. که د هغه فرضو کې یوه فرضه وکړي چې دی بیا نه چلیږي، نو بره خو پالتو یو باډۍ ولاړه ده، خو موټر نه دی چې کار ځینې واخیسته سي. نو ایمان هم دغسې خپل فرضجات لري. پر دغو ټولو به ستا د زړه پوره یقین نه به ځینې اوړې، بارون بیا ته مؤمن بلل کېږي. نو د ایمان دغه شپږ ارکان باید مسلمان په یاد کړي. هر ځای چې څوک پوښتنه ځینې وکړي چې ته مؤمن یې؟ و، یعنې نو څه؟ ته ورته وایه چې دغه خبرې زه منم. تفصیل نو بیا ډېر دی. ایمان پر الله دا یو، پر ملایکو دا یې دوه، پر کتابو دا یې درې، پر رسولانو دا یې څلور، پر ورځ د آخرت دا یې پنځه، او پر اندازه د خیر و د شر چې د ازل الله ټاکلی دی دا یې شپږ. او دا چې دي هغه آیاتو کې دا دي ما درته ویله چې راغلي دي. ملا علي قاري رحمه الله په خپل کتاب کې چې د فقه الاکبر شرح د لیکلې ده، هلته هم د دې تفصیل راغلی دی. دا زړې طبعي چې دي په هغو کې د 14 صفحې څخه تر 15 د دې تفصیل د کړی دی. الله تعالی دې وکړي چې هغه عام مؤمنان چې دي فقط د ایمان دعوه کوي، نور تفصیل نه زده کوي، هغه دې په دا خبره سر خلاص کړي. او الله تعالی دې وکړي چې موږ دغه رقم عقیده ولرو. الله تعالی دې پر صحیح ایمان موږ ته خاتمه را نصیب کړي. الله موږ د ایمان د زوال څخه وساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.